د ډاکټر نجیب په ملاتړ د امرالله صالح تازه بیان وای هوای خبرې مه کوئ، نجیب هیڅ کله خلک نه دي وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د احمدشاه مسعود یو جاسوس فرید مزدک او محقق ډاکټر نجیب د خلکو په قتل عام تورن کړ، امرالله صالح په تازه ټویټونو کې ویلي امرالله صالح د شهید دکتور نجیب الله روح ته دعا کړې، ویلي دي چې هغه اوازې چې دکتور نجیب الله په قتلوي شکل خلک وژلي بې اساسه دي. صالح وایي یو شمېر پخواني شخصیتونه پرته له دې چې تحقیق وکړي په ډاکټر نجیب تور نه لګوي. هغه وایي د خلکو قتل عام د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین په وخت کې شوي وه. ښاغلی امرالله صالح زیاتوي چې کله د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غاړه لره د افغانستان د خاد استخباراتو په هکله څېړنې پیل کړې. ښاغلی صالح وایي چې هیڅ داسې اسناد پیدا نه کړل چې دکتور نجیب او په ټول کې خاد په قتلوي شکل خلک وژلي وي. صالح وایي کله چې ډاکټر نجیب د خاد مشر وټاکل شو نو سلګونه هغه بېګناه قومي مشران او سیاسي فعالان چې پخوا بندي شوي وو د نجیب په امر له پل چرخي زندان څخه خوشي کړل شول. د شهید دکتور نجیب الله په هکله صالح وایي چې غرب د خاد ریاست پر ضد پروپاګاندا او کاذب تبلیغات کول ترڅو د خاد او په عموم کې د دکتور نجیب او د هغه د حکومت نوم بد کړي. همدغه حقیقت و چې امریکي او د هغوی متحدینو به د پاکستاني کرنیلانو په مرسته د افغانستان د کلیو په مسجدونو کې د قرآن نسخې سوځولې او د کلو خلکو ته به ویل چې دا د ملحد نجیب لخوا سوځول شوي قرآنونه دي. یاده دې وي چې د اشرارو و ګوندونو د امریکې او پاکستان په امر په شهید دکتور نجیب الله د کفر ټاپې لګولې. د امریکې، پاکستان او اشرارو هدف دا و چې د افغانستان غښتلی نظام له منځه لاړ شي او په کنډواله بدل شي. همدغسې وشول ملګرو ملتونو د امریکا په امر دکتور نجیب الله غلط کړ او افغانستان د اشرارو په مرسته له خاورو سره خاورې کړ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.